د شپې په دې منځ کې ډیر وګد ودرېدل د الله په کتاب دا معنی هغه تلاوت ول زموږ په زمانه کې دا مسله ډیره کمه ده چې موږ ډیر وګد منځونه وکړو په دې منځ کې د قران کریم تلاوت وکړو دا په هغه وخت کې شړې معلومیږي چې شړې د محمد رسول الله سیرت وګوري امام ترمذی فرمایي دومره وګد او دراز منځ به کو احادیث کې راځي چې د په مبارکه به پړشي تاسو ګورئ څومره قوي انسان او د په پړشیدل یو ورځ د عائشہ رضی الله عنها ویل یا رسول الله ته الله معاف کړي د دې چې مونږ ولې کوي افلا اكن عبدا شکورا زه الله شکر گزار بنده نشم دی الله ما سره څومره احسانونه کړی د دین زیات به ورته ودرېږم دا سنت طریقه ده لیکن زموږ شاوخوا په جامعه کې نشته قران وګ تلاوت خو څه کې چې هم د سیمه تهجد نه کوي قران کریم ته رب العالمین فرمایي چې کوم انسان تهجد کوي دا سړی عقل مند دی چې نه کې دا قماقل دی د رسول الله په احادیثو کې دا معلومیږي او هغه په تصریح کړی دا چې کوم سړی هغه د شپې مونږ نه کوي تهجد دا سړی ګوره په ځامه د نفاق نه ویریږي موږ تاسو کې څنګه دا مرز باطنی دنه پروتي او په ځامه کوي ګناه لکه مې فصل دی او هغه نور لته کړل شوی دی او په دې وخت کې چې سړی دغه د ابو اهتمامونه کې سم خل دا فصل به پاتې شي تهجد خیر به موږ ویل چې سړی تهجد له ودرېږي قیلوله بکای سورې کهف رسنه یتونه بلولې وختي به د کېږي ګنا نه بزان ساتي زیات خوراک بنه کوي د دنیا په کار کې بزان ډېر نسړې کوي د آخرت سوچ هغه ایتونه او حدیث ګوره چې هغه د تهجد باره کې راغلي دي په ځان باندې مالی جرمانه کېده د الله نه دعاګانې وغواړه تقریبا یو ولس وجه مخکې درس کې بیان شوی نو زموږ اوسه په جامعه کې مهم سنت د محمد رسول الله د شپې تهجد او باقي کې قران ډېر د شي وګت انداز باندې ویل نو اول تهجد شته دی نه به چې پیدا شي چې مختصر ویل کېږي به چې بګه د اول قران وایي نو دا ډېر کم خلک کوشش ته انسان دا وکړي چې